ټوپک به جوړ کړی دغه ټوپک دی چې د هیبتي په نامه دی نو د دوی هم ډېر پرمختللي سیستمونه دي موږ ویډیو انشاءالله کړې هغه لیدونکي به وویني ویډیو یې د ډز ویډیو ده موږ په اوبه کې اچوو نو برسېره خاورې ورباندې اچولې دي هغه پایرونه ورباندې کړي نه بند شوی دی او نه بندي بل په دې کې پرمختللي سیستمونه دا دي چې دا موږ خپل لاس ته اړولی لکه څنګه چې افغانان په ښي لاس ټوپک نیسي او په چپ لاس مرمۍ تېروي خارجیان داسې جوړ کړي چې هغه په چپ لاس ټوپک نیسي په ښي لاس مرمۍ تېروي موږ خپل لاس ته اړولی دی یو بل داسې دی چې تاسو خپله البته دی هیبتي نو دغه ټوپک لیدونکي ویني نو دا نه امپور ته ورته دی نه M16 ته ورته دی نه کلشینکوف ته ورته دی تاسو هلته تصویر ګورئ دغه دغې ټوپک د جوړولو تصویر هلته په لیډي کې ګورئ او بل دی چې دی موږ خپله یوه داسې کوره ورته ورکړې ده لکه څنګه چې امریکایانو خپل ټوپکونه جوړ کړي امپور یې جوړ کړی دی خپل کوره یې ورکړې خپل شکل یې ورکړی موږ د افغانستان ته داسې میل جوړ کړو چې د افغانۍ میل دی د نور میلانو څخه فرق لري نو هغه ویډیو دی لیدونکي به ویني انشاءالله په اوبه کې موږ اچوو خپله ویډیو ګورئ همدا اوس دوستانو تاسو به ویډیو ګورئ همدا اوس چې دوی هلته ټوپک په اوبو کې اچولی تاسو ولې په اوبو کې اچولی دی علت دی خو به یې دا ده چې دی نه بندېږي او خاورې هېڅ یعنې خاورې مو ورسره ورباندې واچولی فرق نه کړ یعنې دا یو پرمختللی ټوپک دی چې په هېڅ طریقه نه بندېږي د امریکایانو ټوپکونه البته مطلب مې دا دی بښنه غواړم تاسو خبرې مې پرېښوې شاجور کې څو مرمۍ ده ځایوي دا 10 دانې مرمۍ شل او شل په یو اتومات دی اتومات دی دې اتومات پایر نه ورباندې وکړل هغه ویډیو یې د لیدونکي ویني چې اتومات باندې پایر کړه دا یعنې بل ټوپک اتومات نه و دا اتومات دی نیمه اتومات دا پوره اتومات دی ښه د دې د نورو ټوپکو سره نور ځانګړتیاوې څه دي د ښه والی څه دی مثال توپیرونه د نورو ټوپکو سره څه دي دا دومره توپیر نه لري یو توپیر دا دی چې دی مثال موږ په داسې طریقه جوړ کړی چې بندېږي نه بندېږي نه نازک نه دی جوړ کړی کلک ډبل مې جوړ کړی که چېرې لوند شي په اوبه کې ولویږي هم بیا هم زر زنګ نه کوه مثال زر نه خرابېږي لکه امپور دومره یو خراب اسلحه ده امریکایانو جوړه کړې هغه چې عادي ګرد ورباندې ولویږي هم دی بندېږي دا خو تاسې ولده چې خپله مو په اوبه کې واچوه برسېره خاورې ورباندې واچولې بنده نه شول